بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته یو ځل بیا هم تاسو په چوپړ کې د تاسو د کور ښوونکی زینب حمیدي حاضره ده. د تاسو ګرانو زده کوونکو څلورم ټولګی ریاضي مضمون ته ښه راغلاست وایم چې د موږ نننی لوست دریم لوست دی او عنوان یې په عمودي او افقي ډول د اعدادو جمع کول دي چې تاسو یې د خپل په کتابونو کې په وام مخ باندې دغه درس پیدا کولی شئ. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو د مونږ د درس د قوانینو سره اوس ډېر ښه بلدتیا لرئ او کولی یې شئ چې تاسو د خپل د درسونو د شروع تر مخې کوم مواد چې د تاسو درس دپاره لازم دي هغه د ځان سره ولرئ. یعنې د تاسو د نن د درس دپاره چې کتابچه، پنسل او د تاسو کتاب باید د تاسو سره حاضر وي او څنګه چې زه اطمینان لرم چې تاسو به دغه کار ترسره کړي وي او بالکل آماده یاست د خپل د ننني لوست دپاره. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، څنګه چې ما وویل د تاسو دریم لوست دی په عمودي او افقي ډول د اعدادو جمع کول دي. څنګه چې مونږ د خپل درسي برنامه کې د تاسو د ښوونځي ښوونکي هدف لري، یعنې مونږ چې کله تاسو ته کومه لوست زده کوو نو هغه بې هدفه نه وي، یعنې د هغې موخه د هغې د استفادې وړتیا د تاسو په چاپیریال کې د تاسو په روزانه ژوند کې ډېر اهمیت لري. نو تر دې اوله چې مونږ د خپل د درس تفصیل ته لاړ شو یا یې پیل کړو، راځئ چې مونږ د خپل د ننني لوست هدف باندې ځان پوه کړو. ګرانو زده کوونکو، د مونږ د ننني لوست هدف څه شی دی؟ زده کوونکي وکړای شي عددونه په صحیح توګه په عمودي او افقي ډول باندې جمع کړي. یعنې تاسو په دوه طریقو باندې دغه اعداد یو د بل سره جمع کولی وشوئ. ګرانو زده کوونکو، مونږ د لومړي ټولګي نه په جمع باندې بلدتیا لرو. مونږ د جمع اعداد یو د بل سره رقم جمع کوو، د جمع تعریف سره مونږ آشنا یاستو. نو څنګه چې اوس آیا تاسو کولی شئ چې ما ته خپله جمع تعریف کړئ؟ بالکل، حتما تاسو ویلی دي چې جمع د همجنسو شیانو یوځای کولو ته وایي. بالکل سمه ده ګرانو زده کوونکو، تاسو ډېر ښه تعریف وکړلو د جمع نه. اوس تاسو د څنګه چې بیا هم زه دلته د خپل چوت ځانه سره لرم، مرۍ دي دلته. دغه کوم شکل چې تاسو د ما سره ګورئ زه بیا هم تکراروم چې تاسو کولی شئ یو چارچوکاټ په خپلو کتابچو کې رسم کړئ، د خطکش په واسطه په هغې کې داسې کرښې رسم کړئ او هره کرښې ته د هغې مرتبې نوم ولیکئ. او بیا هم کولی شئ که چیرته تاسو مرۍ خو اوس نشئ اچولی په رسم کې، نو تاسو به څه کوئ؟ حلقې به رسموئ د خپل د سوال په تعداد باندې. دغه کار چې تاسو کوئ دا تاسو ته د اعدادو په شمیر کې د اعدادو په لوست کې ډېر زیاته مرسته کوي او د تاسو کار ډېر زیات لا هم اسانوي. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو مونږ د خپل د ننني درس څو پوښتنو ته. څنګه چې لومړی تر دې چې مونږ د خپل درس شروع وکړو مونږ پوښتنې لرو. زه غواړم د خپلو زده کوونکو نه پوښتنې ولرم. د ما لومړۍ پوښتنه د تاسو ګرانو زده کوونکو نه دا ده که چیرې وغواړئ چې دوه عددونه په عمودي ډول جمع کړئ، د هغو رقمونه په څه ډول یو د بل لاندې لیکئ؟ بالکل، حتما تاسو به وایئ چې د هغې د مراتبو یا د طبقو د تقسیم بندي په نظر کې د نیولو په اساس مونږ کولی شو چې اعداد ولیکو. زه دلته دوه اعداد لیکم. زه وایم چې 5042 یو عدد دی او 4323 مې بل عدد دی. زه چې دغه دواړه اعداد یو د بل سره جمع کړم، خو څنګه یې زه باید جمع کړم؟ اول باید زه د خپل سوال ترتیب کړم. د خپل سوال مې چې کله ترتیب کړو بیا یې کولی شم چې په ډېر اسانۍ سره هغه حل کړم. یعنې مونږ به هر درس د خپل یا هر سوال قدم په قدم مخته ځو. لومړی د خپل عدد لیکم، وایم چې 5042
ګورې ګرانو زده کله چې موږ د خپل یو عادت لیکو یا د هغې طبقه بندي کوو نو موږ یې د یویزو نه شروع کوو. یویزو نه یې څنګه شروع کړلی شو؟ یعنې یویز باید د یویز تر لاندې راشي، لسیز باید د لسیز تر لاندې راشي، سلیز باید د سلیز تر لاندې راشي او زریز هم باید د زریز طبقې تر لاندې راشي. یعنې موږ یې د ښي لاس نه شروع کوو د خپل طبقه بندي او د خپل سوال په مرتبه شکل په عمودي شکل باندې لیکو. یعنې که زه چیرته وغواړم چې د خپل دغه سوال په عمودي شکل باندې حل کړم نو زه یې څنګه کولی شم؟ یعنې زه د خپل لومړی عدد لیکم، د خپل دویم عدد د مراتبو په اساس باندې ترتیبوم. یعنې 3 دلته په کومې طبقې کې په کوم مرتبې کې دی؟ درېیمې کې. نو زه دلته یویزه د یویزې تر لاندې لیکم، یعنې 3 دلته لیکم. 2 لسیزه طبقې کې دی د لسیزو تر لاندې لیکم. 3 سلیزې مرتبې کې دی د سلیزې مرتبې کې لیکم. او 4 د زریزې مرتبه کې دی نو زه دلته په سوال کې هم د زریزې په مرتبې کې لیکم. ګورې ګرانو زده کوونکو ډېر به مو پام وي چې کله موږ یو عدد لیکو نو د ښي طرف نه یې شروع کوو او د عدد په لیکلو باندې ادامه ورکوو. نو چې کله مو ولیکل بیا د هغې لوست به موږ د کیڼ طرف نه شروع کوو. یعنې ما د خپل دغه عدد د لیکلو په مهال کې د ښي طرف نه شروع کړل، خو که اوس زه دغه عدد ولولم نو زه د کوم طرف نه شروع کړم؟ باید کیڼ طرف نه. ډېر ښه. د جمع علامه به دلته ورکوو. اوس څنګه چې تاسو وویل راځئ چې موږ د خپل دغه عدد یا د خپل د جمع دغه اجزاوې ولولو. 5042 جمع 4323. مونږ دا په کومه طریقې باندې حل کړل یا مرتبه کړل؟ په عمودي شکل باندې مو مرتبه کړل. په کوم شکل باندې؟ عمودي شکل باندې، ځکه چې د مونږ عدد یو د بل تر لاندې دي. ډېر ښه. په عمودي ډول مو مرتبه کړل او اوس یې کولی شو چې په ډېر ښه طریقې باندې حل کړو. ګرانو زده کوونکو د جمع عملیه د اجزاو نه ترتیب کیږي. یعنې هره برخه یې موږ ورته یوه اجزا وایو. څنګه چې د تاسو په کتاب کې مثال کار کړی دی، په دغه مثال کې تاسو ته ویلی دي چې د جمع لومړی جز یعنې دغه عدد چې موږ یې لیکو دا د جمع لومړی جز دی. د جمع دویم جز یعنې د کوم عدد چې د لومړي جز تر لاندې لیکل کیږي دا موږ څه وایو ورته؟ د جمع دویم جز. حاصل جمع یعنې کله که موږ دغه اجزاوې یو د بل سره راټولې کړو یا یې هم جمع کړو نو موږ وایو چې کوم عدد په آخر کې موږ ته لاسته راځي هغې ته موږ څه وایو؟ د جمع حاصل. یعنې موږ دوه همجنسه عدد یعنې دا هم عدد دی دا هم عدد دی شمیر دی کله چې موږ راټول کړو د موږ د جمع حاصل لاسته راځي. اوس بیا هم بیرته راځو د خپل د مثال طرف ته او د خپل مثال مونږ وویل د خپل درس کې چې د اعدادو جمع کول په 2 طریقې. په کومې باندې؟ عمودي او افقي. عمودي یعنې یو د بل تر لاندې لیکل کیږي. نو مونږ یې اوس دغه راټولوو. مونږ د جمع کولو دپاره مختلفې طریقې لرو. مونږ یې کولی شو چې خپل د ګوتو نه حساب وکړو، د چوت نه حساب وکړو، د په کرښې رسمې کړو د خپل د کتابچه یا د اضافي ورقې په آخر کې یا په یوه حصه کې حساب کړو او بیا یې هم حاصل ولیکو. او که چیرته تاسو تمرین څومره ډېر وي نو تاسو یې کولی شئ چې مستقیما د خپل جوابونه ولیکئ. اوس یې موږ ته لومړی څنګه چې موږ وویل یویز به د یویز سره راټولیږي. یعنې دغه یویز چې موږ کله د یویز سره وکاروو یا یې هم راټول کړو نو موږ یې ویلی شو چې 2 جمع 3. یعنې ګورئ ګرانو زده کوونکو زه یې کولی شم چې خپل په ګوتو یې هم حساب کړم. زه 2 ګوتې مې دلته د لاس کې نیسم او 3 ګوتې په دې لاس کې. بیا ټول یو ځای سره شمېرم وایم 1 2 3 4 5. یعنې د ما سره څو کېږي 2 چې کله د 3 سره یو ځای کړم 5. زه کولی شم چې 2 مره یو خواته کېږدم
او 3 مرۍ بله خواته کیدم. زه وایم چې دا مې 2 دي او دا هم 3 دي. بیا ټول سره یو ځای حساب کړم. وایم چې 1 2 3 4 5. ګورئ ګرانو زده کوونکو ډېره ښه طریقه په مختلفو طریقو مونږ 2 د 3 سره جمع کړل خو حاصل یا ځواب مو یو شی لاسته راوړ یعنې 5 و. ما په ګوتو باندې وشمیرل په مریو مې وشمیرل. اوس راځئ چې په کرښو یې شمیرو. زه وایم چې 2 دانې یا 2 عدده لرم. د دغې 2 عددو سره زه 3 نور باید یو ځای کړم چې کلا ماته باید څومره عدد وي؟ 5. 1 2 3 4 5. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو ومو لیدل په مختلفو طریقو مو حل کړل خو جواب یې موږ ته ټول 5 لاسته راغلل. اوس یې لیکو چې 2 جمع 3 5. 4 جمع 2 ولې 4 جمع 3 نه؟ ځکه چې 4 دلته په لسیزو کې دی خو 3 په سلیزو کې ده. مونږ ویل چې هره طبقه یا مرتبه به د خپل د همجنسه طبقې سره چې کیږي راټولیږي یعنې لسیز د لسیز سره راټولیږي. نو اوس 4 جمع 2 بیا هم تاسو مختلفې طریقې کارولی شئ چې دغه ځواب لاسته راوړئ. مرۍ وي، پنسلونه د تاسو رنګې، کرښې کولی شئ چې رسمې کړئ په خپله کتابچو کې او دغه مثال یا دغه جمع لاسته راوړئ. اوس زه وایم چې 4 جمع 2 کیږي 6. د امتحان دپاره یوه طریقه که زه وکارم کافي به وي. وایم 4 کرښې رسموم 1 2 3 4 او بل عدد مې څو دی؟ 2. 1 2. کله چې ټول سره یو ځای جمع کړم یا یې راټول کړم ولې؟ ځکه د مونږ دلته عملیات جمع دی. نو جمع خو مونږ وویل چې د همجنسو شیانو راټولولو ته وایي. 1 2 3 4 5 6. ګرانو زده کوونکو تاسو دغه 6 یعنې د 4 جمع 2 6 دلته وشول. 0 جمع 3 یعنې زه په یو قطار کې هیڅ کرښه نه لرم په بل قطار کې 3 کرښې لرم. بیا هم څو کېږي د ما ځواب؟ 3. 0 په جمع عملیه کې چې د هر عدد سره جمع شي په ځواب کې هیڅ کوم تغییر نه راولي یعنې د مونږه ځواب به بیرته د مونږه لومړنی عدد وي. نو 0 جمع 3 3 کیږي. ډېر ښه. لکه که زه چېرته د خپل لاسونه ونیسم زه وایم چې د ما په یو لاس کې 3 ګوتې دي 3 ګوتې مې نیولې دي په بل لاس کې مې هیڅ ګوتې نه دي نیولې. نو بیا هم ما څو ګوتې خلاصې نیولې دي؟ 3 ګوتې. ډېر ښه. 0 په دا معنا چې یعنې هیڅ یو شی چې هیڅ موقعیت ونه لري نو موږ یې حسابولی هم نشو. 5 جمع 4 اوس خو تاسو حتما ویلی شئ چې 5 جمع 4 څو کیږي؟ آفرین بالکل 9 کیږي. نو مونږ وویل چې د مونږه 5042 د 4323 سره مو چې کله راټول کړل یا مو جمع کړل نو د مونږه حاصل څو شول؟ 9315. یویز لسیز سلیز زریز. کله هم چې ګران زده کوونکو تاسو د یو شمیر په لوست کې کله د ستونزې سره مخ شئ نو تاسو کولی شئ چې د هغې مراتبو ته مخ کړئ. یعنې که چېرته یې تاسو په مراتبو باندې وویشئ او د هغې طبقې معلومې کړئ نو دا به تاسو ته ډېره زیاته اسانه وي چې تاسو یې څنګه دغه عادات حل کړئ. اوس هم د تاسو دغه درس په عمودي شکل باندې و بیا هم د خپل کتابونو ته راشئ او د تاسو د کتابونو په د آخر ځای کې دلته ویلي دي چې د تاسو دغه مثال تاسو درکړی دی. راځئ بیا هم دغه مثال مونږ کار کړو یا تشریح کړو. بیا کولی شئ تاسو په خپل کتابچو کې هم کار کړئ. یعنې 2 جمع 9 4 جمع 0 4. ګورې ما ویلیو چې 0 هیڅ عدد په ځواب کې تغییر نه راولي. 5 جمع 3 8. یویز مو د یویز سره ټول کړل یویز خانه کې مې ولیکل. لسیز مو د لسیز سره ټول کړل لسیز خانه کې مې ولیکل. سلیز مو د سلیز سره ټول کړل د سلیز په خانه کې لیکم. او 3 جمع 2 چې د زیریزو خانه ده دا هم راټولو او بیا د زیریزو په خانه کې لیکو. او لس زیریزه هم دلته 0 دی نو 1 جمع 0 1 کیږي. یعنې مونږه دلته 14542 د 2300 سره جمع یا راټول کړل او د مونږه حاصل و دلته چې 15809.
هیله ده چې تاسو په عمودي شکل باندې د جمع د اعدادو لیکل، لوستل او هم حلول زده کړي وي ګرانو زده کوونکو. تاسو کولای شئ چې اوس په خپلو کتابچو کې د کورنۍ دندې په هکله باندې 3 لا ډېر مثالونه کار کړئ او بیا یې هم همداسې د هغې د جمع کولو طریقه په عمودي شکل باندې یعنې په ولاړ شکل باندې چې یو عدد د بل عدد تر لاندې موقعیت ولري ویې لیکئ په خپلو کتابچو کې، د هغې جمع عملیه ترسره کړئ او بیا یې هم ځوابونه د هر سوال تر لاندې ولیکئ. زموږ دویمه برخه د ننني لوست د افقي ډول باندې د عددونو جمع کول دي چې انشاءالله یې په بله برنامه کې په تفصیل سره کار کوو او د تاسو چې هم ټول مشکلات رفع شي. یعنې هیله ده چې تاسو په خپل د لومړني درس کې یا د ننني درس کې هیڅ کومه ستونزه نه لرئ او کولی شئ چې په ډېره ښه طریقې باندې په عمودي شکل باندې د اعدادو جمع ترسره کړئ. تر بیا هم بلې برنامې پورې یا تر بل لوست پورې مو په پاک الله سپارمه. انشاءالله چې د خپل لوستونه په کور کې منظمه ډول باندې تکرار کړئ، د خپل تمرینونه په کتابچو کې ورسوئ، حل کړئ او چې کله ښوونځي ته لاړ شئ نو د تاسو ښوونکي به د تاسو کتابچه په منظمه ډول چک کړي او بیا به یې هم تاسو ته ډېر خوشحاله وي او تاسو به هم د خپل لوستونه زده کړي وي. تر بیا هم تر بلې برنامې پورې تاسو په چوپړ کې دلته حاضرېږم. په پاک الله مو سپارم. خدای مو مل شه.